د پاکستان او ایران جنجال زیات شو. پاکستاني الوتکو ایران کې ځینې اهداف ویشتلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د پاکستاني ځواکونو بریدونه تایید کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې بریدونو کې یو شمېر ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په دې هکله ویل شوي د پنجشنبې پر سهار د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د ترهګرو پر ځانګړو پټنځایونو مربوط پوځي بریدونه پیل شول چې د مرګ برسرمچار نوم ورکړل شوی. د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر ترهګر وژل شوي دي. له دې مخکې د مهر خبري اژانس رپورټ کې د ایران سیستان بلوچستان والي له قوله ویل شوي و چې د سراوان سیمې چاودنو کې 3 بهرنۍ ښځې او 4 ماشومان وژل شوي دي. د CNN خبري شبکې په رپورټ کې د پاکستاني امنیتي چارواکو له قوله ویل شوي دغه هیواد په ایران کې 7 هدفونه بنښه کړي دي. پاکستان کې د نیویارک ټایمز خبريال سلمان مسعود پر ایکس یو پیغام کې وویل چې پاکستاني ځواکونو د ایران په خاوره کې لږ تر لږه 40 یا 50 کیلومتره دننه د بلوچ بیلتونپالو کمپونه بنښه کړي دي. نوموړي دغه راز وویل د پاکستان له نظره د پاکستان له لوري دا بریدونه د ایران له لوري د بیا ځل بریدونو مخنیوي لپاره اړین وو. پاکستان اوس له ایران غواړي چې له هر ډول تازه کړنو ډډه وکړي او کنه داسې احتمال شته چې تاوتریخوالی ډیر شي. د پنجشنبې پر ورځ سهار وختي د سراوان ښار په شاوخوا کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي وو او له هغه وروسته داسې ریپورټونه خپاره شول چې دا بریدونه د پاکستان له لوري شوي دي. دا چاودنې له هغه یوه ورځ وروسته وشو چې ایراني چارواکو وویل د پاکستان په خاوره کې دننه د سني وسلوالو جيش العدل پر مرکزونو بریدونه کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.